سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. باب التصاویر، باب د بیان د تصاویر کی. تصاویر جمع د تصویر دا او تصویر صيغه د مصدر دا د باب التفعیل نه. خپل معنی د صورت جوړول یعنی د یو شی نقل جوړول، لیکن کله کله په دې جوړشوي صورت باندې اطلاق کیږي. کوم صورت چې جوړ کړی شي لکه کوم تصویر چې جوړ کړی شي تصویر ته موږ تصویر وایو، کوم شی چې جوړ کړی شوی. نو باب التصاویر. الفصل الاول عن ابي طلحه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تصاوير. ملائکه هغه کور ته نه داخليږي چې باندې کې سپیوي یا په تصاویر وي. ورته په دې کې اول درته دوه مسلې نن درته ذکر کوو. اوله مسأله دا ده چې د جمهور علماو د مسلمانانو په نیت باندې تصویر فی الجمله حرام دی. تصویر فی الجمله حرام دی. د دې معنا دا ده چې د تصویر په تفصیلاتو کې اختلاف شته، لیکن بعض اقسام ضرور داسې دي چې هغه حرام دي. او دا متجددین د نوې نظریې والا هغوی وایي چې یو قسم تصویر هم حرام نه دی، او موږ وایو چې تصویر فی الجمله حرام دی. د فی الجمله په معنا پوه شوئ؟ فی الجمله دا معنا چې په تصویر کې تفصیلات دي، خو بعض اقسام چې دي هغه ضرور حرام دي. اوس متجددین بعض خلک تصویر ته جایز وایي، مطلق تصویر ته. د هغوی یو درې شبهات درته ذکر کوو. اوله شبهه د هغوی دا ده، هغوی ویلي چې تصویر په ابتدا د اسلام کې حرام و، ځکه چې دا په ابتدا د اسلام کې ذریعه د شرک وه. عقیده د توحید په خلکو کې راسخه نه وه. اوس خو عقیده د توحید په خلکو کې راسخه ده، لهذا اوس هغه علت د حرمت نشته چې ذریعه والی ده دپاره د شرک. نو اوس د حرمت دپاره وایي وجه نه پاتې کېږي. لیکن تاسو ورته جواب ورکوئ چې نبي علیه السلام د تصویر نه نهي کړې ده. نو اوس ته وایي چې دا نهي منسوخه ده. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا نهي منسوخه شوه او که وروسته منسوخه شوه. کوي چې د نبی علیه السلام په زمانه کې دا نهي منسوخه شوه، نو مد دلیل علیه. په دې څه دلیل دی؟ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د نسخ لپاره موږ ته کوم حدیث او یا کوم آیات په نظر نه دی راغلی. لهذا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې خو دا نهي نه ده منسوخه. او که ته وایي چې وروسته منسوخه شوه، نو وروسته خو وحي منقطعه ده. وحي خو په وحي منسوخېږي او وروسته خو وحي نشته. نو څنګه وروسته د پیغمبر علیه السلام نه حرمت د تصویرونو منسوخ شو؟ دویم دا چې متجددین دا څو خلک چې تصویر ته مطلقا حلال وایي، جایز ورته وایي، دوی علت دا ذکر کړو چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې پیغمبر علیه السلام نهي ذکر کړې وه چې دا ذریعه د شرک وه. دا خبره قطعي نه ده. په احادیثو کې چې په کوم علت تصریح شوې ده، اصل علت دا دی چې المضاهات بخلق الله، د الله د خلق سره ځان مشابه کول. الله پاک داسې انسان جوړ کړی دی، څه په کاغذ باندې داسې انسان رسم کړي. نو المضاهات بخلق الله، ځان مشابه کول دي د الله د فعل سره، د الله د خلق سره. په احادیثو کې چې تصریح شوې ده، په دې علت باندې تصریح شوې ده. په دې تصریح نه ده شوې چې دا ذریعه دپاره د شرک ده. دویم دا چې ګوره یو تصویر ساتل دي او یو د تصویر جوړول دي. نو د تصویر په ساتلو کې خو به دغه علت شي چې دا ذریعه دپاره د شرک ده، خو د تصویر په جوړولو کې علت بیا المضاهات بخلق الله ده. المضاهات بخلق الله، د الله د خلق سره ځان مشابه کول. نو د تصویر په جوړولو کې علت المضاهات بخلق الله ده، او د تصویر په ساتلو کې علت څه شی ده؟ ذریعه د شرک. او اوس دغه علت چې ذریعه د شرک ده، دا علت نه دی ختم شوی، ځکه دا ذریعه والی د شرک به هلته ختم شو چې شرک ختم شو. او شرک په دنیا کې نه دی ختم. حتی چې اوس هم داسې خلک شته چې د تصویر عبادت کوي، د دې بوتانو عبادت کوي، د تصویرانو عبادت کوي. نو علت نه دی ختم. ګوره دوه شیان دي، یو د تصویر جوړول دي، یو د تصویر ساتل دي. د تصویر په ساتلو کې علت دا دی چې دا ذریعه د شرک ده. د تصویر په جوړولو کې علت دا دی چې دا المضاهات بخلق الله. د تصویر په جوړولو کې دا علت خو نه دی ختم. د تصویر په ساتلو کې چې کوم علت دی، دا هم نه دی ختم. څه علت دی د تصویر په ساتلو کې؟ ذریعه د شرک ده. دا علت به هلته ختم شي چې شرک ختم شي. او شرک خو اوس هم په دنیا کې شته او ډېر زیات دی.
او دارنګه خصوصا دغه شرک شته چې د تصویرونو عبادت دی. لهذا دغه شبهه د متجددینو چې هغوی وایي مطلقا تصویر حلال دی، یو شبهه دغه ده او د دې شبهې درته ما جواب درکړی. دویمه شبهه د دې متجددینو دا ده چې د سلیمان علیه السلام په باره کې راځي چې پیریانو یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. سلیمان علیه السلام ته به پیریانو غټ غټ لګنونه او دیګونه جوړول او تصویرونه به ورته جوړول. نو د سلیمان علیه السلام په دین کې تصویرونه جوړېده، نو چې تصویر د سلیمان علیه السلام په دین کې جوړېدو شرایع من قبلنا چې د زموږ لپاره حجت دی، لهذا زموږ په دین کې هم دا کوي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې د سلیمان علیه السلام دوه جواب ورته ورکړئ. یو جواب دا دی چې شرایع من قبلنا مطلقا حجت نه دی، د تېرو پیغمبرانو دینونه چې دي موږ ته کله حجت دی چې زموږ په دین کې ورباندې نکیر نه راغلی، او چې زموږ په دین کې نکیر پرې راشي بیا شرایع من قبلنا زموږ دپاره حجت نه دی، او د تصویر په باره کې زموږ په دین کې نکیر راغلی دی. لهذا د سلیمان علیه السلام د دین مسله موږ ته دلیل نه دی. دویم دا دی چې راجح دا ده چې هلته پیریانو سلیمان علیه السلام ته چې کوم تصویرونه جوړول هغه د غیر ذیروح تصویرونه وو، د ذیروح تصویر نه و، بلکې د ونو د بوټو او د کورونو دا د غیر ذیروح تصویرونه وو. او د غیر ذیروح تصویرونه چې دي زموږ په دین کې هم جایز دی. او د دې دپاره دلیل دا دی چې سلیمان علیه السلام هغه د تورات متبع و، په تورات یې عمل کولو، او په تورات کې د تصویرونو د حرمت ذکر راغلی دی. د موجوده تورات د دې په دوو کتابونو کې د تصویر د حرمت ذکر راغلی دی. یو کتاب د خروج صفحه 20، دویم کتاب استثناء صفحه 14 د تورات. په دې دواړو کې د تصویر د حرمت ذکر راغلی دی. لهذا سلیمان علیه السلام د تورات متبع دی او په تورات کې د تصویر حرمت ذکر شوی، نو ضرور به د سلیمان علیه السلام په دین کې د جانداره شیانو د ذیروح شیانو تصویر حرام دی. او دریمه شبهه د دې متجددینو دا ده چې د حضرت عایشې رضی الله عنها د پردې واقعه به تاسو ته په دې باب کې په حدیثو کې ډېره راشي. پیغمبر علیه السلام کور ته راغلو او حضرت عایشې رضی الله عنها په کور کې پرده جوړه کړې وه او په دې پرده باندې تصویرونه وو. نو پیغمبر علیه السلام هغه پرده وشکوله یا د کور نه واپس شو. نو د پردې واقعات ډېر پېښ شوي دي. نو که چېرته تصویر حرام وی دا به ډېر نه پېښېدی، بلکې چې یو ځلې پیغمبر علیه السلام حضرت عایشې رضی الله عنها ته وویل چې دا تصویر حرام دی، نو دویم ځلې به هغې داسې پرده نه استعمالولی چې په هغې باندې تصویر وي، یعنې بیا به دا واقعه نه پېښېدی. نو د حضرت عایشې رضی الله عنها په خیال کې همدا وه چې یاره تصویر حرام نه دی، لهذا بیا د پردې واقعه پېښه شوه. تاسو ورته جواب ورکوئ چې دا واقعه بیا پېښه شوې رښتیا م، خو دا د تصویر د پردې والا واقعه یو ځلې پېښه شوې. په پرده چې تصویر راغلی او پیغمبر علیه السلام خفه شوی و، دا واقعه یو ځای راغلی، او د مطلقې پردې واقعه بیا پېښه شوې. دا د بعضې متجددینو د سوالاتو نه جوابات و. نو دا خبره ثابته شوه چې تصویر فی الجمله حرام دی. تصویر فی الجمله حرام دی. فی الجمله څه معنا؟ تفسیرات پکې شته، خو بعضې اقسام یې ضرور داسې دي چې حرام دي. ګوره یو قسم اتفاقا حرام دی. د تصویر نن در کې شپږ قسمه ذکر کوو او د شپږو واړو احکام هم ذکر کوو. ګوره د کمرې او د دې ټي وي او دا تصویرونه درته سبا ته ذکر کوم، دا چې ټولو کې مه راځي که څوک دا درته سبا ته انشاءالله چې ذکر کوم. د کمرې تصویر او د ټي وي تصویر او د وي سي آر تصویر او د کیسټ تصویر، دا نوي تصویرات نن شپږ قسمه تصویر ذکر کوو. اوله متجسد تصویر دی. دې متجسد تصویر ته اول پورې سوچ ورته کوئ. اول متجسد تصویر دی. متجسد لکه دا بوت نه دی، دې ته ظلم وایي. دا چې داسې ودرې سوی دی، سایهدار تصویر، دې ظلم ورته وایي، سایهدار هم ورته وایي، متجسد هم ورته وایي. متجسد تصویر چې 5 شرطه پکې راشي دا اتفاقا حرام دی. اول شرط پکې دا دی چې دا به د ذیروح تصویر وي. اول شرط پکې دا به د ذیروح تصویر وي، د ذیروح بوت وي. دویم شرط پکې دا دی چې دوام به پکې وي. دوام کله کله داسې وي چې سړي د الوانه یو بوت جوړ کړی، یو ملت یې جوړ کړی، دویم ملت کې خوري. د لوګو لپاره د حلوا نه کله بوت جوړ کړي، کله د هندواړې نه جوړ کړي. تاسو به دا خلک لیدلي په خټکي داسې تصویر جوړ کړی،
او یا د خټکي او د هندواڼې نه جوړ کړي نو هغې کې دوام نه وي هغه مغه د دسترخوان باندې خوړلی کېږي ختمېږي نو اول چې د روح تصویري دویم شابه چې دوام پکې وي او دریم دا چې اعضای مکمل وي سر یې کټ نه وي او یا د دې ځنه لاندې نیم چې نیم شوي نو په هغې کې اختلاف شته خو دلته اوس صرف دومره کلمه پکې زده کړي چې اعضای مکمل وي او څلورم دا چې لعب البنات نه وي ګوډیانې نه وي دا د ماشومانو د لوبو سامان لعب البنات نه وي څوک ورته لینځکې وایي څوک ورته ګوډیانې وایي لعب البنات ورته په عربۍ کې وایي نو لعب البنات به نه وي او څلورم دا چې په محل د اهانت کې نه وي محل د اهانت لکه لاندې پروت وي او د پاسه کې خلک ګرځي دا پنځه شرطه چې پکې راشي نو د متجسد تصویر اتفاقا حرام دی هېڅ څوک د دې د حل قایل نه دي متجسد تصویر دا بت دی نو چې په دې کې دا پنځه شرطه راشي وایي اول شرط پکې چې دا به د روح وي دویم دوام به پکې وي دریم احساب مکمل او څلورم چې لعب البنات او پنځم دا چې په محل د اهانت نه په محل د اهانت کې نه نو چې په محل د اهانت کې نه دا اتفاقا حرام ده په دې کې د یو امام اختلاف دا د دې بت مسله وه بت یو تصویر دی د دې نه اخواته دویم قسم تصویر عارضي تصویر دی عارضي لکه د هندواڼې نه څوک دا چې د انسان شکل جوړ کړي یا د خټکي نه د انسان شکل جوړ کړي یا د حلوا نه د انسان شکل جوړ کړي دا دویم قسم تصویر دی دې ته عارضي تصویر مونږ وایو عارضي تصویر جایز دی که ناجایز دی نو مفتي شفیع رحمه الله فرمایي چې د احنافو په کتابونو کې ما د دې حکم پیدا نه کړو صریحي حکم چې دا جایز دی که حرام دی لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله وایي د قرطبي په حواله لیکلي دي چې هغه تصویر د فخار تصویر ذکر کړی دی فخار کردوړی دا منګی چې د کوم شي نه جوړ دي ته څه وایي فخار ورته وایي نه پښتو کې کردوړی ورته وایي د کردوړي تصویر دا منګی چې د کوم شي نه جوړ دي خټه چې پخه شي نو د پخې خټې تصویر وایي حافظ ابن حجر د قرطبي په حواله باندې لیکلي د فخار یعنې د کردوړي د پخې خټې په تصویر کې چې په دې کې دوه قوله دي یو قول پکې د جواز دی چې د فخار تصویر جایز دی او دویم قول پکې د عدم جواز دی خو د کردوړي په تصویر کې وایي عدم جواز راجح دی د کردوړي تصویر چې وي عارضي وي که ډېر دوام وکړي یو میاشت دوه میاشتې دوام کوي بیا ماشومان ماتوي د کردوړي تصویر د پخې خټې تصویر نو مفتي شفیع صاحب فرمایي چې د عارضي تصویر حکم ما د احنافو په کتابونو کې پیدا نه کړو البته د مالکیو په اقوالو کې شته حافظ ابن حجر صاحب فرمایي چې قرطبي المالکي هغه فرمایلي د فخار په تصویر کې فخار د کردوړي تصویر چې د کردوړي په تصویر کې دوه قوله دي یو قول د جواز او دویم قول د عدم جواز خو راجح عدم جواز دا خو د فخار د تصویر په باره کې شو اوس دا د حلوا نه جوړ شوی تصویر یا د هندواڼې او د خټکي نه جوړ شوی تصویر د دې تصویر فرق د فخار سره شته فخار عارضي دی خو دا د حلوا تصویر دا ډېر عارضي دی دا یو منټ هم دوام نه کوي که ډېر دوام وکړي 15 دقیقې به چېرته وکړي زیات نه شي کولی او فخار خو کومه میاشت دوه میاشتې پاتې کېدی شي نو اوس به دې ته ګورو چې د هندواڼې یا د خټکي یا د حلوا نه جوړ شوی تصویر دا د فخار په شان دی او که د لعب البنات په شان دی په دې کې سوچ وکړه نو که د فخار په شان شي راجح پکې عدم جواز دی او که د لعب البنات په شان شي بیا راجح پکې جواز دی نو ګوره که دې ته ګورو چې دا ډېر عارضي دی زیات عارضي دی په نظر سره فخار ده همدارنګې د هندواڼې یا د خټکي او یا د حلوا نه چې کوم تصویر جوړېږي مقصود پکې لوبې وي د ساتېرۍ دپاره خلک جوړوي او یا د ماشومان زموږ په وطنو کې دي د ویالې په غاړه ناست چې شګې راخلي د هغې نه تصویر جوړوي کله د اوښ تصویر ترې نه جوړي د انسان تصویر ترې نه جوړي کله برش ترې نه جوړي په دې کې ګوره عارضیواله ډېر زیات دی په نظر سره فخار او دویم دا چې په دې کې لوبې کوي ماشومان نو د لوبو شی وي نو معلومیږي دا چې دا د لعب البنات په شان دی حکم یې داسې دی لکه د لعب البنات خو ګوره لږ فرق د لعب البنات سره شته لعب البنات چې کوم دی لعب البنات هغې کې یو فایده یې وروسته به د لعب البنات په باب کې درته ذکر کړم چې لعب البنات کې لږه فایده شته هغه دا چې ماشومان د دې لیرزکو سره بلدېږي هغه د کورنۍ زندګۍ تجربه کوي او په خلاف د دې تصویر نه چې په دې تصویر کې هېڅ فایده د دنیا نشته لهذا احوط دا دی چې دا دې جایز نشي
احوط دا دی چې د حرام تصویر معامله ورسره وشي خو بیا هم د حرام تصویر په شان تشدد پکې نه دی پکار حرام تصویر کې چې څومره تشدد دی هغه اول قسم کې په دې دویم قسم کې دومره تشدد نه دی پکار مسله باندې پوه شئ خو به هر تقدیر احتیاط دا دی چې د اول قسم تصویر پکار خو تشدد پکې هغومره نه دی پکار ځکه څومره چیړ پکې راځي مفتی شفیع صاحب فرمایي چې د احنافو په کتابونو کې مستری حکم نه دی پیدا کړی بیا حافظ ابن حجر د قرطبي په حواله باندې لیکي چې د فخار تصویر د کردوري تصویر په دې کې یو قول د جواز دی بل د عدم جواز دی چې په دې کې د جواز قول شته نو هغه شدت یې لګرانه راځي د فخار او دا هم په اللهم بیا د فخار په حکم کې راځي د فخار په حکم کې ډېر په تکلیف راځي د حلوا یا د هندواړي یا د خټکي یا د شوګر چې جوړ شوی وي دا د فخار په حکم کې ډېر په تکلیف راځي څوک یې دا د فخار په شان دی بعض علما وایي چې نه فخار عارضي دی خدا زیات عارضي دی او په دې کې د لعب اراده د لعب البنات په شان دي شي او لعب البنات کې راجح قول دا چې دا جایز دی لهدا دادم جایز شي بیا علما جواب کوي چې لعب البنات کې فائدہ ده او په دې کې څه فائدہ نشته لهدا احتیاط دا چې دا حرام شي خو تشدد پکې دومره نه دی پکار لکه څومره تشدد چې په هغه متجسد تصویر تو چې هغه دایمي وي پنځه شرطه پکې دا د عارضي تصویر حکم دویم قسم دا او دریم قسم د ناتمام اعضاء ولا تصویر ورستاسو خیال ته دا راځي د په دې کارتونو تذکرو پاسپورټونو کې چې کوم تصویري اکثره زموږ طالبان او علما دا وایي چې دا تصویر جایز دی دا خو جمعي دی دا زموږ د مذهب مسله نه ده ورته دا مسله ذکر کوم بیا به تاسو پرې پوه شئ د ناتمام اعضاء ولا تصویر چې اندامونه مکمل نه وي د دې تصویر دوه صورت دي یو صورت دا دی چې سړی نه وي اولاد بدني وي اتفاقا دا د روح په حکم کې نه دی بلکې دا تصویر جایز دی چې سړی نه چې سړی نه په دې کې اتفاق نور بدني وي او سړی نه نو دا د روح تصویر په حکم کې نه دی بلکې دا په حکم د ولې د تصویر کې دی یا د کور د تصویر په حکم کې دی یعنی خلاصه دا چې داسې تصویر جوړول او ساتل جایز دي چې سړی نه او دویم صورت دا چې داسې عضو پکې ختمه شوي چې د هغې پورې ژوند موقوف وي لکه دا شناختي کارتونو په دې ماجر کارتونو په دې تذکرو پاسپورټونو کې چې کوم تصویر دی دا نیم کټ شوی دی ګېډه پکې ختمه وي د ګېډې پورې خو ژوند موقوف دی نو داسې عضو پکې ختمه شوي چې د هغې پورې ژوند موقوف وي لکه ګېډې نه یا د پاسپورټ تصویر د کارت تصویر نو ګوره په دې کې اختلاف دی د امام صاحب په مذهب دا ناجایز دی دا د تصویر په حکم کې دی د امام صاحب په مذهب دا ناجایز دی د مالکیو د حنابلو په نيز دا جایز دی دا د غیر ذی روح په حکم کې دا جایز دی دا جواز زموږ د مذهب قول نه دی بلکې دا د مالکیو د حنابلو قول دی او د احناف په نيز دا جایز نه دی په مسله پوه شئ ولا دریم ما درته ویلي چې دا ناتمام اعضاء ولا تصویر د دې دوه صورت دي یو صورت دا شابه چې سړی دی چې سړی وي دا جایز دی اتفاقا او چې سړی وي نور داسې اندام پکې نه وي چې د هغې پورې ژوند موقوف دی لکه ګېډې نه یا نیم نه وي د دې پورې ژوند موقوف دی نو په دې کې دوه مذهبه دي د احنافو په مذهب دا ناجایز دی او د مالکیو د حنابلو په نیز باندې دا د غیر ذی روح په حکم کې دی او دا جایز دی نو د احنافو په نیز باندې د حرمت مدار په سر دی خلاصه یې دا ده احناف وایي چې سر شته نو دا تصویر ناجایز دی چې سر وي نو د دې پاسپورټونو د دې کارتونو په تصویر کې سر شته نو د احنافو په نيز مدار د حرمت سر دی چې د تصویر سر وي دا ناجایز دی او د حنابلو د مالکیو په نيز باندې موقوف علیه هر داسې عضو ده چې د هغې پورې ژوند موقوف وي داسې عضو پکې چې وي چې ژوند ورپورې موقوف وي داسې اعضا شته دا تصویر حرام دی او چې داسې عضو پکې نه وي نو بیا دا تصویر جایز دی دریم قسم تصویر ما درته ذکر کړو د ناتمام اعضاء ولا تصویر خفي نفسه دا ناجایز دی د ضرورت مسلې درته سبا ته انشاءالله چې ذکر کوم چې د ضرورت په وخت کې به څه حکم لري خو فی نفسه حکم د احنافو په نظر کې دا ناجایز دی که چېرته اسلامي حکومت راشي نو په شناختي کارتونو په تذکرو په پاسپورټونو کې تصویر نه لګوي څه شی دې پکې لګوي امام صاحب په مذهب ګوته دې پکې لګوي یا د سترګو چاپ پکې لګوي دا د معرفت کار ورکوي البته په تکلیف ورکوي خو بیا د تعارف کار ورکوي دا اوس چې سړی ټک دی اکثره طالبان پر دې کټ راځي چې د شکل سره هم شکل یې لږ شکل یې ورته بس په دې کټ باندې سړی ټک دی نو کله اتباع چې د ګوتې او د سترګو په صورت کې راځي د تصویر په صورت کې راځي دومره اشد ضرورت ورته نه دی لکه څومره چې خلکو پکې فرق کړی دی
خو انشاءالله چې سبا ته پکې نور تفصیل درته کوم خو دا اقسام درنه هیر نه شي ناتمام اعضاء ولا تجدید دغه مسله شوه چې سر یې نه اتفاقا جایز دی او چې سر یې وي د امام صاحب په مذهب بیا هم ناجایز دی او د مالکي او د حنابلو په نیز که داسې عضو پکې نه وه چې د هغې پرې ژوند موقوف دی بیا جایز دی او که داسې اعضا پکې مکمل و بیا ناجایز دی دریم لعب البنات دا د ماشومانو ګوډیانې دریم خو مې ویلې څلورم لعب البنات د ماشومانو ګوډیانې دا لینځکې دا جایز دي که ناجایز دي اصل کې دوه حدیثه دي یو حدیث د حضرت عایشې رضی الله عنها دی هغه فرمایي چې زه کله ودېدم پیغمبر علیه السلام ته نو لعب البنات دا ګوډیانې مې راسره وې دا مې هم د ځان سره په واده کې ویولې نو ګوډیانې راسره وې د دې حدیث نه معلومیږي چې ګوډیانې او لینځکې د ماشومانو دپاره جایز دي دویم په یو حدیث کې به تاسو ته په دې باب کې راشي چې پیغمبر علیه السلام کور ته راغلو حضرت عایشې رضی الله عنها ګوډیانې په یو تاخچه کې ایښې وې او پرده پرې راپراته وه دا پرده داسې باد ویوړه نو په دې ګوډیانو په منځ کې یو اس و د اس دوه وزرې جوړې کړې وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا څه شی دي هغه دا زما ګوډیانې دي وایي په دې منځ کې څه دی وایي دا اس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اس او دوه وزرې د اس وزرې وي حضرت عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي چې ولې تا نه دي اورېدلي چې د سلیمان علیه السلام د اسونو وزرې وي نو پیغمبر علیه السلام ورته وخندل ګوره دا د زیروح تصویر د زیروح ګوډیانې وي او په المارۍ کې ایښې وي او پیغمبر علیه السلام پر حضرت عایشه چې ودېده د ځان سره ګوډیانې ویوړې د دې نه بعضې علما فرمایي چې دا به جایزې وي که ناجایزې به وي نو په دې واقعه کې به په دې نقطو حاشو کې تاسو ګورئ یو توجیه پکې دا کېږي چې دا واقعه د ابتدایي دور وه حضرت عایشه په ابتدایي کال د هجرتونو کې پیغمبر علیه السلام ته واده شوه لهذا دا واقعه منسوخه ده بعضې علما وایي چې دا منسوخه ده بعضې علما فرمایي چې دا منسوخه نه ده لیکن دا د حضرت عایشې رضی الله عنها د ماشومتوب واقعه ده د حضرت عایشې رضی الله عنها د ماشومتوب واقعه ده د ماشومانو د واقعاتو نه مسایل نه مستنبط کېږي نو هغوی وایي دا د ماشومتوب واقعه ده لیکن په دې اعتراض راځي چې د ماشومتوب واقعه نه ده په یو روایت کې راځي چې دا واقعه هغه وخت کې پېښه شوه چې کله پیغمبر علیه السلام د غزوې د تبوک نه راواپس شو د غزوې د تبوک نه دا په لسم کال د هجرت پیغمبر علیه السلام راواپس شو اخري کلونه د ژوند د پیغمبر علیه السلام په دې کلونو کې حضرت عایشه رضی الله عنها د 18 کالو وه 18 کلنۍ کې پیغمبر علیه السلام د دې نه وفات شو دا د 18 کالو وه نو د ابتدایي دور واقعه نه ده نو بعضې علما فرمایي چې نه د غزوې د تبوک نه چې پیغمبر علیه السلام راغلو هلته د ګوډیانو واقعه نه وه هلته د پردې واقعه وه په پرده کې د اس تصویر او دوه وزرې وي هلته د پردې واقعه پېښه شوه دا د ګوډیانو واقعه د حضرت عایشې د ماشومتوب واقعه وه لهذا بعضې راوي ته وهم شوی دی دا د ماشومتوب واقعه یې د غزوې د تبوک د واقعې سره مخلوطه کړې ده حالانکې په غزوه د تبوک کې د ګوډیانو واقعه نه ده پېښه شوې بلکې هلته د پردې واقعه پېښه شوې انشاءالله چې کوټ دریم نظر پکې دا دی چې دا وروستنۍ واقعه ده خو دا تصویر مکمل نه و دا نیم نیم و اصوخ مطلب سر به نه و نامکمله تصویرونه و لهذا دا دوه واقعې دي علماو دا په نظر کې ایښي دي نو بعضې علما پکې دغه توجیحات دي دا ما چې درې توجیحات درته ذکر کړ چې دا د ابتدایي دور واقعه وه منسوخه ده او یا دا د حضرت عایشې د ماشومتوب واقعه ده او یا دا چې دا وروستنۍ واقعه ده او دا تصویرونه مکمل نه و لهذا دوی وایي چې لعب البنات جایز نه دی او بعضې علما فرمایي راجح قول هم دا دی چې د غیر بالغ دپاره جایز دی د غیر بالغ دپاره لعب البناتو دا ګوډیانې او لړزکې جایز دي د غیر بالغو ماشومانو دپاره او تاسو دا مسله دې وګورئ په در مختار کې در مختار کتاب البیوع کې الاحکام المتفرقه مختلف احکام د دې لاندې د امام ابو یوسف رحمه الله قول ذکر کړی دی چې امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې د ګوډیانو خرڅول جایز دي خرڅول نو چې خرڅول جایز شو ساتل هم جایز شو لیکن د دې معنا دا نه ده چې د امام صاحب په نظر ناجایز در مختار کې یوازې د امام ابو یوسف صاحب قول لیکلی دی کېدای شي چې د امام صاحب نه په دې کې تغییر رانقل شوي خو امام ابو یوسف صاحب ورته جایز ویلي حواله دې زده کړه کوم ځای کې ده در مختار کتاب البیوع الاحکام المتفرقه مختلف احکام د دې لاندې لیکلي نو مفتبهي قول دغه دی نو خلاصه دا چې یو قول پکې د عدم جواز هم شو او یو قول شابه راجح قول د جواز شو لهذا د چا په رایه کې چې جایزه نه وي نو تشدد ورته نه دی پکار
تختی ورته نه ده پکار، ځکه اختلاف پکې راغلی، په هر تفسیر اختلاف پکې شته، او چې اختلاف پکې راشي نو بیا تشدد پکې پکار نه شي. څلور تصویره ختم شو که نه؟ پنځم تصویر ډېر واړه تصویرونه دي. ډېر واړه دا مطلب چې ته ولاړې او هغه تصویر لاندې په ځمکه ایښي نو تا ته اندامونه بېل بېل نه معلومېږي، جدا جدا اندامونه درته نه معلومېږي. دې ته ډېر واړه تصویرونه دي. دا د ډېرو وړو تصویرونو مسله دا ده چې جوړول حرام دي خو ساتل یې جایز دي. د وړو په معنا خو پوه شو، لکه ته په مانځه کې ولاړې یا په همداسې په ځمکه ولاړې او هغه تصویر په ځمکه کېښودلی شي نو تاسې اندامونه جدا جدا اندامونه بېلولی نه شي، اندامونه جدا جدا کولی نه شي. نو دغې ته ویلی شي واړه تصویرونه. نو د دې جوړول حرام دي خو ساتل یې جایز دي. او د جواز دپاره دلیل دا دی چې د ډېرو صحابو په ګوتمیو کې واړه واړه تصویرونه وو. د صحابه کرامو په ګوتمیو کې د بعضو په ګوتمۍ به د زمري تصویر وو. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په ګوتمۍ باندې د موچیو تصویر وو، موچۍ وړې وړې موچۍ، دا تصویرونه ورباندې وو. ما درته ویلي چې جوړول یې نه دي جایز خو ساتل یې جایز دي. المضاهات بخلق الله، د الله د خلق سره مشابهت دا په دې جوړولو کې راځي چې الله هم جوړول کوي تم جوړولو کې دا المضاهات بخلق الله په دې کې راځي. په مسله پوه شو؟ دا په دې ساتلو کې نه راځي. ساتلو کې خو ما درته ویلي چې علت دا دی چې دا ذریعه د شرک ده او دومره واړه واړه دا ذریعه د شرک نه ده. لهذا دا واړه واړه تصویرونه د دې ساتل جایز دي، جوړول یې نه دي جایز. اووم څوم قسم؟ شپږم د اهانت په ځای کې تصویر دی خو د اهانت په ځای کې دی. لکه په توشکه باندې تصویر دی یا په دې فرش باندې تصویر دی، په فرش یا په توشک یا په بالښت، دا په محل د اهانت کې دی. نو په محل د اهانت کې جایز دی. په یو حدیث کې به راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام وفرمایل یوه پرده وه، په دې پرده د تصویرونه وو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې دا پښتنه. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل د پیغمبر علیه السلام په کور کې پرده وه، په هغې تصویرونه وو. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا پرده وشکوه او بالښتونو ته یې پوخ کړه، دوه بالښته ترېنه جوړ کړه. نو بالښت محل د اهانت دی، محل د تعظیم نه دی. لهذا په بالښتونو باندې تصویر، په توشکو باندې تصویر، دارنګې په فرش باندې تصویر دا جایز دی. ځکه دا په محل د اهانت کې دی، په محل د تعظیم کې نه دی. اووم قسم غیر سایه‌دار تصویر دی. غیر سایه‌دار تصویر دې کې دوه مذهبه دي. غیر سایه‌دار لکه په دې دیوال باندې تصویر جوړ کړي یا په پرده باندې تصویر دی یا دا زموږ تصویرونه چې کوم دي په دې کارټونو شناختي کارټونو کې دي، دې ته غیر سایه‌دار تصویر وایي. نو غیر سایه‌دار تصویر مطلب جسم نه لري، متجسد نه دی. نو په دې کې دوه مذهبه دي. یو مذهب د ائمه ثلاثه دی. ائمه ثلاثه فرمایي چې دا مکروه تحریمي دی. ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمایي چې دا څه شی دی؟ مکروه تحریمي. او امام مالک ته فرمایي چې دا مکروه تنزیهي دی، مکروه تحریمي نه دی. یو قول د امام مالک ته د حرمت هم شته، خو مشهور قول د امام مالک ته دا دی چې دا مکروه تنزیهي دی. د امام مالک ته قول تاسو وګورئ. سورة سبا د دې آیات لاندې قرطبي لیکلي دي يعملون له ما يشاءون من محاريب وتماثيل. دا سورة سبا کې ده، په سورة نمل کې سورة سبا کې. خو د دې آیات لاندې وګورئ يعملون له ما يشاءون من محاريب وتماثيل. پیریانو په سلیمان علیه السلام ته هغه څه جوړول چې د دوی په اراده وورته چې هغه غټ غټ دیګونه وو او تصویرونه وو. قرطبي دلته لیکلي دي، دلته داسې لیکلي دي وایي د غیر سایه‌دار تصویر په جواز باندې اجماع ده. د اجماع د مالکیو اجماع مراده ده، ځکه د ائمه ثلاثه مذهب درته ما ذکر کړو چې د هغوی په نظر دا مکروه تحریمي دی. د مالکیو په نظر اجماعا دا تصویر جایز دی، یعنې د مالکیو اجماع ده. خپله د قرطبي رایه بیا په مالکیو کې د دې جمهور نه هم خلاف ده او د امام مالک نه هم خلاف ده. خپله د قرطبي رایه دا ده چې د غیر ضرور تصویر هم حرام دی، غیر ضرور. لکه د ولي تصویر هم د امام قرطبي په نظر حرام دی، د کور تصویر هم د ده په نظر باندې حرام دی. د ده خپله رایه د دې آیات لاندې لیکلې ده چې ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. د دې آیات لاندې خپله رایه لیکلې ده چې د ذروح او د غیر ذروح دواړو تصویرونه حرام دي. وایي وجه دا ده چې علت د حرمت دپاره المضاهات بخلق الله،
المضاهات بخلق الله او المضاهات بخلق الله د زیروح په تصویر کې مرادي د غیر زیروح په تصویر کې مرادي د ونی په تصویر کې مرادي دا علت په دواړو کې متحقق دی لہذا خپل د قرطبي صاحب رایه دا ده چې دواړه حرام دي خو د مالکیو په اجماع باندې د مالکیو اجماع دا ذکر کړی ده چې د غیر زیروح تصویر چې دی دا جایز دی دې پورې پاتې وبارك وصل وسلم عليه ګوره پرون ما درته اقسام او احکام فی الجمله د تصویر په باره کې ذکر کړل ما درته ویلي چې تصویر تقریبا په 2 قسمه دی 2 اقسام مې درته پرون ذکر کړي اجمالا بیا درته ذکر کوم یو متجسد تصویر دی چې دې تصویر ته ظلم وایي په دې کې چې 15 شرط راشي نو دا بالاتفاق حرام دی اول دا چې دا د روح تصویري دویم شرط پکې دا دی چې دوام پکې وي دریم شرط پکې دا دی چې اعضاء مکملي څلورم شرط پکې دا دی چې لعب البنات نه او پنځم شرط پکې دا دی چې په محل د اهانت کې نه دا بالاتفاق حرام دی لکه بوت نو بوت دی دا متجسد تصویر دی دې ته ظلم وایي نو دا بوت پوره په دې دغه کې په دې میوزیک څه ورته وایي دغه زاړه اثر چې پکې ساتلی شي موزیکونو کې نو په دې موزیکونو کې چې دا کم بوتان دي نو دا ګوره د زیروح تصویر دی د زیروح بوت دی او دارنګې دوام پکې دی د حلوا یا د خټکي او د خربوزې نه جوړ شوی تصویر نه دی چې دوام پکې نه وي بلکې دوام هم پکې دی دریم دا چې اعضاء مکمل دي څلورم دا دی چې لعب البنات د قبیلې نه نه دی او پنځم دا چې په محل د اهانت کې نه دی دا بالاتفاق حرام دی د ټولو امامانو په مابین کې په دې اتفاق دی چې دا حرام دی په دې بامیانو کې داسې غټ غټ بوتانو نو امیر المؤمنین صاحب مات کړو ځکه دا بالاتفاق حرام او ذریعه د شرک و دې ته خلکو سجدې هم کولې نو متجسد تصویرونه وو او دارنګې زلزل وو او پنځه واړه شرایط ګوره پکې برابر وو د زیروح د انسانانو شکل باندې دا بوتانو او دارنګې دوام پکې وو او دارنګې اعضاء مکملو او لعب البنات د قبیلې نه نه او په محل د اهانت کې نه و بلکې په محل د تعظیم کې و بلکې د نورو بودایانو دا دواړه بوتان قبله وه دا نورو ملکونو کې چې کوم بوتان هغه به دې ته مخامخ کړي دا د بامیانو بوتان د دوی قبله وه نو هغه یې مات کړه نو به هر تقدیر اول قسم دغه دا بالاتفاق حرام دی دویم قسم دا چې عارضي وي لکه د هندواڼې نه جوړ شوی بعضې خلک لوبې کوي هندواڼه خوري او هلته د هندواڼې نه کله د انسان شکل جوړ کړي به یې خوري یا د خټکي نه د انسان شکل جوړوي یا د حلوا نه د انسان شکل جوړوي نو دغه بوته دا جایز دی که ناجایز دی نو ما درته پرون ویلي چې مفتي شفیع رحمه الله فرمایي چې د احنافو په کتابونو کې مې د دې صریح حکم پیدا نه کړو البته حافظ ابن حجر رحمه الله د قرطبي په حواله لیکلي دي فرمایي چې په دې کې دوه جهته دي یا خو دې دا د لعب البنات په شان شي او یا دې دا د فخار په شان شي د کردوړي د تصویر په شان د کردوړي نه بوت دا د منګې چې د کوم شي نه جوړي که نه دې ته کردوړی وایي پخه خټه نو فخار او د کردوړي نه چې کوم بوت جوړي نو د دې په باره کې دوه قوله دي یو قول د جواز بل قول د عدم جواز راجح عدم جواز دی نو اوس دا د خټکي او د هندواڼې او د خربوزې نه چې کوم بوت جوړ دی نو دا آیا د فخار په شان دی که نه دی یو طرف ته چې ګورو نفس عارضي والي کې خو د فخار په شان دی فخار هم عارضي دی او دارنګې دا د حلوا او د خټکي او د خربوزې نه چې کوم بوت جوړي دا هم عارضي دی نفس عارضي والي کې خو دواړه یو شی دي نو اصل په فخار کې عدم جواز دی نو دا دې هم خیر ناجایز شي اصح خدا دی خو چې دې ته ګورو چې دا ډېر عارضي دی او دارنګې د دې دا خلک د لوبو دپاره جوړوي د سات تېرۍ دپاره یې جوړوي نو دا دې د لعب البنات په شان باندې شي د لعب البنات خو که دې ته ګورو چې لعب البنات کې د بناتو ضرورت دی او په دې کې څه ضرورت نشته لهذا د لعب البنات په شان دې نه شي نو کېدی شي د لعب البنات په شان او نه شي کېدی دارنګې فخار سره من وجه مناسبت شته او من وجه نشته لهذا دا داسې بین بین کې پاتې شو نو احوط پکې عدم جواز دریم تصویر درته ما ویلو چې د ناتمامو اعضاو والا تصویر لکه په دې شناختي کارتونو او پاسپورټونو او په دې بعضې اخبارونو کې چې نیم تصویري نو دا نیم تصویر د دې